د قیامت د ورځې د سختۍ په اړه په قرآن کریم کې ډیر ځایه ذکر راغلی دی. کله چې جهنميان جهنم ته داخل شي نو دوی به درې له درده ډکې غوښتنې ولري. لومړی غوښتنه به یې دا وي: ربنا اخرجنا منها، ای پروردګاره موږ له دې ځای څخه وباسه. ځواب به ورته راشي: ورک شئ په دې جهنم کې او له ما سره مه غږیږئ. الله تعالی به دومره ورته په غوسه وي. د دوی دومره غوښتنه به دا وي چې دوی به له مالک د جهنم په سر مقرر شوي ملایکې څخه وغواړي چې ته له خپل پروردګار نه وغواړه موږ ته مرګ راکړي او موږ ووژني. مالک به په ځواب کې ورته ووایي: د تل لپاره په دې عذاب کې ژوندي اوسئ، مرګ نشته. او د دوی درېمه غوښتنه به دا وي چې دوی به له مالک نه وغواړي چې خپل رب څخه وغواړه موږ نه حتی د یوې ورځې لپاره عذاب کم کړي، د یوې ورځې لپاره. په دنیا کې د دې ژوند په ارزښت پوه شئ او هره لحظه د الله تعالی په عبادت کې تیره کړئ. د قیامت د ورځې سختي له دې څخه معلومه کوي چې انسان به مرګ غواړي، الله تعالی به مرګ نه ورکوي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.